چې نن زمونږ پاکستان چا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نظریه باندې آزاد شوی اسلامي مملکت ځان ته وایي، لیکن د اسلام آباد په چوک کې هلته زما د الله خلاف نارې واله کېږي، د رسول خلاف نارې واله کېږي، د اولیاء خلاف نارې واله کېږي. میرا جسم میری مرضی هغې راوتلي سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي داسې الفاظ چې دا الفاظ د کفارو په ملک کې هم نه دي ویلی شوي، د امریکا او د برطانیا کې هم دا نه دي ویلی شوي، هندوانو هم دا الفاظ نه دي ویلي، لیکن په دې ملک کې چې اسلامي ملک دی هلته دا الفاظ استعمال شو. هغې وایي څه الفاظ استعمالوي په خپل زړه لاس کې دی، تاسو برداشت کولی شئ دا چې هغې وایي موږ ازادي غواړو، هر صورت کې د ازادي غواړو، او څه وایي تیرا باپ بھی دے گا آزادی، بیا څه وایي عمران بن سل آزادي، او د هغې سره خوا الفاظ ته وایي زه ډېر مجبور یم چې دا الفاظ تاسو مخکې ویم، ورنه الفاظ باله مې استعمالول نه پکار، لیکن مجبور یم دا یم چې د قوم ضمیر مړ دی، د قوم ضمیر ته راپورته کېږي که د الفاظ استعمال نه کړم. عمران بن سل آزادي دا خو څه خبره نه وه، اخو الفاظ ته وایي الله بی سل آزادی، رسول بی سل آزادی، اولیاء بی سل آزادی. شرم پکار دے منگلا پا دے زمکہ کی ننی سر پکارو دا دی چوننا مرک خو چی زمان اللہ دا گستاخی پری پاکستان کی کیگی، دا رسول گستاخی کیگی دلتا نشتا زوکا چی مرکی دا خلق دا دیو لاس ونیسی دا دیو پخلبان تعالی والا کئی. افسوس او صلاح افسوس دے عمر ابن الخطاب چرته دے چې راجوان دې شي راشي دې خلکو له سزا ورکي. زمون خو نور څه وس نه رسي، مونږ خو به دغه ویو چې یا الله زمون نور هېڅ وس نشته دی، هم دغه وس دی، دغه فریاد هم دی چې خلکو ته بیان کا د چا ضمیر ته راچوتېږي، چا کې جذبات ته راځي، په خپل الله څوک خیرت ته کوي، په خپل رسول څوک خیرت ته کوي. ما خو نور وس نه رسېږي، د بل چا نور وس نه رسي، مونږ خو دغه فریاد کوو یا الله ته ګواه شه چې مونږه ساره دین دپاره هم دغه اواز چوت کو. داسې ورځ هغه راله په پاکستان کې چې نننۍ ورځ د پرونۍ نه ښایي. تاسو داسې ورځ لیدلې ده؟ داسې تاسو لیدلی دی چې سږ کال تېر کال نه ښایي او تېر کال لا بل نه ښایي، راتلونکی کال ښایي؟ نه، ورځ چې تېرېږي حالات نور خرابېږي، حالات نور خرابۍ طرف ته روان دي. مهنګایي چې کومه د هغې یو سیلاب، دارنګې د بدامنۍ یو سیلاب، د لوټ مار یو سیلاب، دا حصه د باب نه کېږي. ولې نه کېږي؟ اصل وجه هم دا ده خلکو پېژندلی دي. حکمران طبقې ته موږ درخواست کوو راشي د الله دین ته واپس شئ، د امر بالمعروف نهی عن المنکر دای فریضه سره انجام کوي، ان شاء الله تعالی دا ټول عذابونه چوتېږي. لیکن که چرته په دې ملک کې دغه شان منکرات کېدل، چرته بیا دا تمه مه کوئ چې الله به رحم په موږ باندې وکړي. د الله قانون دا دی چې په داسې خلکو باندې الله عذاب راولي. موږ به چې هره ورځ ګورو، هر کال موږ ګورو یو د بل نه بدتر دی. تېر کال کې الله کرونا راولېږله او د هغې نه لږ مخکې خلکو احتجاج کړی، اسلام آباد کې خلک راوتلي وو، میرا جسم میرا مرضی، میرا جسم میری مرضی. په دې باندې هغې هلته احتجاج قائم کو، غلیظ ترین الفاظ استعمال شول. هلته الله کرونا راولېږله پای باندې. اوس بله ورځ بیا دغه خباثت هلته ښکاره کوم او د پاکستان په دارالخلافه کې هلته بیا داسې غلیظ ترین الفاظ استعمالیږي. زمونږ خو نور څه وس نه رسېږي، زمونږ خو دغه جړا او فریاد دی چې په منبر باندې خلکو ته بیان کو. زمونږ خو لاس کې څه ډنډه نشته دی، دې خلکو ته پیغام ورکول غواړو. زه ډېر په افسوس سره ویم او ډېر دغه مرتد الفاظ استعمالوم چې نن زمونږ پاکستان چا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نظریه باندې آزاد شوی اسلامي مملکت ځان ته وایي، لیکن د اسلام آباد په چوک کې هلته زما د الله خلاف نارې واله کېږي، د رسول خلاف نارې واله کېږي، د اولیاء خلاف نارې واله کېږي. میرا جسم میری مرضی هغې راوتلي سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي داسې الفاظ چې دا الفاظ د کفارو په ملک کې هم نه دي ویلی شوي، د امریکا او د برطانیا کې هم دا نه دي ویلی شوي، هندوانو هم دا الفاظ نه دي ویلي، لیکن په دې ملک کې چې اسلامي ملک دی هلته دا الفاظ استعمال شو. هغې وایي څه الفاظ استعمالوي په خپل زړه لاس کې دی، تاسو برداشت کولی شئ دا چې هغې وایي موږ ازادي غواړو، هر صورت کې ازادي غواړو، او څه وایي تیرا باپ بھی دے گا آزادی، بیا څه وایي
عمران بیس الازادي او دا غي سره خوا الفاظ توي زړیر مجبور هم چې دا الفاظ تاسو مخکې وې ورته الفاظ باندې به استعمالول نو پکار لیکن مجبور یم مجبور نه چې دا قوم ضمیر بړلې دا قوم ضمیر ترا پورته کی کله الفاظ استعمال لکم عمران بیس الازادي دا خو څه خبر نه وا اخو الفاظ توي الله بیس الازادي رسول بیس الازادي اولیاء بیس الازادي شرم پکار دے منگلا پدې زمکه کې نه سر پکارو د دې چون نمبر خو چې زمانه الله دغه ګستاخی پر پاکستان کې کېږي د رسول ګستاخی کېږي دلته نشته څوک چې مړه کې دا خلک د دې لاس ونیسي د دې په خوله باندې تاله ولګوي افسوس او صلاح افسوس دی عمر ابن الخطاب چرته دی چې را ژوندی شي راشي خلکو له سزا ورکړي زمونږ خو نور څه وس نه رسي مونږ خو به دغه ویو چې یا الله زمونږ نور هېڅ وس نشته دی همدغه وس دی دغه فریاد هم دی چې خلکو ته بیان کړه د چا ضمیر ته راچوتېږي چا کې جذبات ته راځي په خپل الله څوک خیرت ته کوي په خپل رسول څوک خیرت ته کوي ما خو نور وس نه رسېږي د بل چا نور وس نه رسي مونږ خو دغه فریاد کوو یا الله ته ګواه شه چې مونږه ستا دین دپاره هم دغه اواز چوت کو نور هم وس نه رسي حکومت وقت ته مونږ دا درخواست کوو د الله عذابونو له چیلنج مه ورکوئ د الله عذابونو له مه چیلنج کوئ ګورئ یاد لرئ یو کرونا راباندې راغلې وه که دا غلیظ ترین زبان استعمالېده تاسو بیا ګورئ چې بل قسم عذاب څنګه راځي ان بطش ربک لشدید ستا طرف گرفت ډېر زیات سخت دی دغه نیول بیا ډېر زیات سخت دي دا قوم الله شرموي ګوره که دوی په خپل الله غیرت ونه کړو دوی په خپل رسول غیرت ونه کړو دا الفاظ د چا خولې نه راتلی شي هندو دا الفاظ اوس پورې استعمال کوي ستاسو نه تپوس کوم زما چې څومره مواز خلک اوري دا الفاظ هندو استعمال کړي دا انګریز چرته استعمال کړي دا یهودي استعمال کړي چې الله بیس الازادي رسول بیس الازادي دماغ نه موږ نور څوک دماغ خو نور څه وس نشته دی هیڅ وس هم نشته دی خو دې ته پرېږده زر جومات بل کړه دغې ته تکړه دي زر امام چې کوم دی هغې جیل ته ورته دې تکړه دي نور کم خلک چې هغې خباست په دې ملک کې خورئ او دا ملک چې دا ښکلی ملک موږ الله را کړی دی دا خرابول غواړي دا هېڅوک لاس نه نیسي موږ بیا هم درخواست کوو حکومت وقت ته دا خلک د دې لاس بند کوي د دې خولې بندې کوي په دې FIR درج کوي دا جیلونو ته ورته وایي ورنه ګورئ د الله عذاب بې لرې نه دی دغه اسمان ارادي ګورئ بیا تاسو ته ښي نه دي ګورئ دا ملک داسې نه چې په بل عذاب کې مبتلا شي ستاسو نه تپوس کوم په کوم ملک کې او په کوم وطن کې چې د الله ګستاخي کي دا ملک ته باقي پاتې کېدو لایق دی کوم ملک چې د رسول ګستاخي کي دا ملک ته باقي پاتې کېدو لایق دی زمونږ خبرې هسې هم نه رسي زه دې نوجوانانو ته یم راشي په الله غیرت وکړئ د دې خلکو په مه وړاندې ودرېږئ راشي خپل ځان په اسلام باندې منور کړئ چې ته د الله بېعزتي کوې او د رسول بېعزتي کوې زه به نن خپل اسلام په خپل ځان باندې نافظوم دغه خویندې په خپل ځان باندې اسلام نافظ کړي دې خلکو ته پیغام ورکو مونږه چې تاسو څومره دا کوشش کوئ انشاءالله اسلام به مخکې ځي د الله فضل و کرم سره او نور موږ د الله څه وکړو د الله خو هېڅوک څه نشي کولی خپل ځان به تباه کوي لہذا عرض مې دا زما وروڼو چې کله هم د منکر رد نه کېده په دې ملک کې تاسو به د الله عذابونو ته ګورئ د الله عذابونو به په کم کم طریقه باندې به راځي د دې عذابونو به انتظار کوئ صرف دغه آخري الفاظ زما الله دې موږ د خپلو عذابونو محفوظ وساتي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين